هر څه په نظر راځي خو نه راځي. هر څه په نظر راځي خو نه راځي. چا خو وی دلبر راځي خو نه راځي. او وایي چې درځمه خو بیا را نشي. وایي چې درځمه خو بیا را نشي. یاره له اکثر راځي خو نه راځي. او دا د څه مثال دی دې ته څه وایي؟ دا د څه مثال دی دې ته څه وایي؟ دلته د شپې لمر راځي خو نه راځي. د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد. زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملو ملګرو راغلی یما د مولاګو هسکو غرونو ته راغلی اوږد سفر مې کړی دی او اوږد سفر مې په دې غرض کړی دی چې دلته کې زمونږه یو ډېر نوموړی شاعر او ادیب فضل شاه وقار اوسیږي او وقار نن سبا د ګردو بیمار دی او زما دا سوچو چې زه به د یور وایس ټي وي دا ټولې عملې د طرفه د سحر هیدري بیبي د طرفه دته پوښتنه هم وکړمه سلام به ورته هم راورسومه او د سره به خبرې هم وکړمه. دا ګردو بیمار دی او انشاءالله چې لوی لوی بیماری وس علاجونه راوتی دي انشاءالله چې خدای به یې ښه کوي زمونږ دعاګانې ورسره دي. نو د فضل شاه وقار په هکله صرف زه ته دومره یم چې دا هغه لیکوال دی چې په دې غرونو کې پښتو ژوندی ساتي. ما سره د په لاس کې دا کتابونه دي دا د کتاب دی حادثې دا افسانې دي دا د بل کتاب دی کډې شعري مجموعه ده دا بل د کتاب دی وریځې او دا ستړې ستړې شوګیرې د وقار دو درې کتابونه نور هم بیخي تیار دي. وقار مولاګوري سره مختصر خبرې کوم دا د ژوند کتاب دی تاسو یې پاڼې یاره ډېر خفه شوم بیمارې اول خو در سره غمرازي کوم الله دې روغه سټه درکړي څنګه درته پته ولګی چې د ګردو بیماري؟ صابر صاحب اول خو ستاسو او د ستاسو ټي وي یور وایس ټي وي لندن ډېره شکریا ادا کوم چې دلته راغلی او زموږ پروګرام ریکارډ کړ. نو زه خو اول د لویو ته بیمار شوم لویو ته به ما باندې راغلي وه اول لویو ته به ښه کېده نه او د هغه ټېسټونه چې وکړه نو هغه کې بیا د ګردو مرض راووته نو هغې پسې بیا مونږ لاړو د پېښور هسپتال دا کوم چې کډني هسپتال دی نو هلته بیا مختلف نور ټېسټونه وکړه نو هغو کې د ګردو بیماري معلومه شوه نو اوس علاج روان دی بس د الله په فضل باندې. څه ویل چې څه مسله ده پکې؟ نو هغوی خو وایي چې ستا ګردې کمزوري شوي دي بیخي وړې شوي دي نورو خلکو ګردې چې لوی که نو ستا وړه کمزوري شوي دي نو بیخي خرابې کړي دي ګردې بله او نو دا د بیمارۍ چې هر څه بیماري په وجه دي خو دا به هغوی ته پته وي. چا په دې یو نیمه میاشت کې دومره ډېر خدمات دي ستا دومره غټ غټ ښکلي ښکلي کتابونه ستا چاپ دي چا تر اوسه ستا تپوس وکړو حکومتي خلکو دې تپوس وکړلو چېرته حکومتي خلک صابر صاحب تپوس نه دی کړی د پښتو سره چې کومې ادارې تړلې دی دې تپوس وکړو هغوی هم تپوس نه دی کړی تر اوسه پورې هغوی تپوس نه دی کړی. چا در سره څه مالي سپورټ وکړو؟ دا تر اوسه خو چا نه دی کړی دې نه پس امید لرو کېدی. ها به هر حال شاعري دې کله شروع؟ شاعري تقریبا 1998 کې موږ شروع کړې وه. نه پېژنم پښتو کې نه 1998 کې موږ شروع کړې وه شاعري او روبای کتاب میں 2000 کې شاعري کړی 2003 کې پیدا کتاب 2003 هغه څه نوم دی؟
هغه دا ستړي شوګيري ستړي شوګيري دا لومبای کتاب او دی دې کې ډېر الک ډېر خستا او دا خو د ځوانۍ کتاب دی کنه دا ګورې بیا دویم کتاب دا دویم کتاب دا دی صاحب شه دا باندې ستاسو شایع کړی دی ستاسو په دغه کې نگرانۍ کې دا موږ شایع کړی 2007 کې تقریبا چې دا شایع او شوی دا زما شاپاڼم ده په دې باندې ښه او دا بیا دا ډېر ښه نوم دی د دې کتاب نوم هم دی کډې د پښتنو قسمت کې کډې دي یو ځای نه هغه یو ټپه هم ډېره مشهوره وي نورې د هیچا کډې نه ځي دا یو پښتون دی کډې ښکته پورته وړي پښتانه بدقسمته قوم دی کله کډې کله دلته جنگ شروع شي کله دلته جنگ شروع شي او دا کډې دا کام ګرځوي ښه او دا بل اخیری کتاب دی دغه 2018 دا افسانې دي د مولا ګورو لومبې افسانه نګار د دومره لوی کام لومبې افسانه نګار فضل شاه وقار مولا او دا افسانو یو بل کتاب هم چې تیار دی کاتب لنګ ور کړی شروع دی ان شاء الله څه نوم دی د هغې چې نوم دی هم ستاسو شایع کوئ مالا ښه شروع دی چې نوم دی دا راته ووایه چې ابتدایي دوره شاعري دې څنګه ده ابتدایي دوره شاعري خو مې داسې چې اول منظر فریادي صاحب له بتلم راتلم چې زموږ د مولا غور استاد دی خپله که نه له شاعر دی که نه پرې مې دې اشنا ته څه ویل غواړم ما د کرماني زړه ورته ښودل غواړم هغوی بیا تاسو سره تعارف وکړو او بس تر اوسه پورې ستاسو او هغه سره دا دوه استادان لرم سید صابر شاه ساګل چې نن زما نه انټرویو اخلي او منظر فریادي صاحب زه په ژوند کې د شاعرۍ دا دوه استادان لرم دوی ما د ښودنه کړې او هغه په ذریعه باندې ما دا درې څلور کتابونه چاپ کړم او نور کتابونه هم را روان دي انشاءالله څومره لوی کام به مولا ګورې د دې کام په ادبي پس منظر راته خبرې وکړه دلته کمې جرګې دي کم شاعران دي لبناني راته نو بس شاعران خو دغه و چې منظر فریادي صاحب دا بای شاعر هم دی او د نه د شاعرۍ ابتدا هم تقریبا چې شوي ده او داسې مدالم شوګیر صاحب او داسې لال نواز کاروان صاحب دی پکې اوسه مونږ پکې شاعري کوو داسې عمر زمان عمر صاحب دی لالدار سهار دا پکې نور شاعران دي که نه زرمې یو شاعر دی فریاد مولا ګورې او بیا مولا ګورې ادبي ستوري دا ادبي مشعلونه او داسې لږ وړې جرګې پکې شته دی د ادبي هلو ځلو لپاره روانې دي او هغې سرپرست منظر صاحب دی نو بس د هغې مطابق موږ مشاعرې کوو میاشت په میاشت یا داسې وخت مطابق مشاعرې کوو او دا د تاترو دا غرونه ستاسو په خاوره کې بالکل مشهور دغه دی که نه چې زمونږ ارادې د تاترې نه هم اوچتې دي همدغه تاتره ده همدغه تاتره دی له بس یالله مې یو ځل ته به انشاءالله پروګرام وکړو ستاسو ټي وي او په کیمره کې به راولو دا تاتره دا به هلته ځو انشاءالله یو ځله او وقاره دا راته ووایه چې اوس راتلونکي دا کم کتابونه دي دا درله څوک چاپ کوي که نه په خپله درغلي دی چاپ کوي یاره دا راله هېڅوک هم نه چاپ کوي دا مې په خپله باندې چاپ کړي وو او دا را روانو زه په خپله خرچه باندې چاپ کوم دا به ماله څوک چاپ کوي نه او نه راته چا ویلي دي د پښتو کتاب خرڅېږي د پښتو کتاب نه خرڅېږي حقیقت دی ما چېرته خرڅ کړي نه دي او نه خرڅېږي دا حقیقت دی ډېر نه خرڅېږي ډېر نه خرڅېږي خو ډېر نه خرڅېږي مالي سپورټ دې څوک کوي نو مالي سپورټ خو بس دغسې تنخواه او تنخواه نه به مونږ پیسې بچت کولې د خپلو بچو نه چې کوم رزق بچت لکه پښتانه په پښتو پیسه نه لګوي ډېره پې نه لګوي داسې ډېر معمولي بس سلو کې داسې 2 پیسه یا 3 پیسه د کوي به نو ډېره مشکله ده ووایه یو غزل ووایه بس صابر صاحب یو نوی غزل ستاسو په خدمت کې به زه ووایم صابر صاحب غزل دی هر څه په نظر راځي خو نه راځي هر څه په نظر راځي خو نه راځي شاخ وي دلبر راځي خو نه راځي او وایي چې درځمه خو بیا رانشي وایي چې درځمه خو بیا رانشي یاره له اکثر راځي خو نه راځي او دا د څه مثال دی دې ته څه وایي دا د څه مثال دی دې ته څه وایي دلته د شپې لمر راځي خو نه راځي او زړه کې یو تصویر دی خو چې دی که نه زړه کې یو تصویر دی خو چې دی که نه او خیال له تصور راځي خو نه راځي او ما ته خو قاصد وي چې را به شي ما ته خو قاصد وي چې را به شي او ما خو پې باور راځي خو نه راځي او نن خو اشنا راغی د رقیب سره نن خو اشنا راغی د رقیب سره او دلته خو اختر راځي خو نه راځي
او ای وقاره ښه غزل دې ولیکه آه ای وقاره ښه غزل دې ولیکه دې نه هم بهتر راځي که نه راځي دا یو وړوکی ښه غزل تاسو ته خدمت کوم. او تاسو به حیران شئ چې د وقار مولا ګوري سره دومره اوږدې خبرې ولې ونه شوې خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده وقار صاحب بیمار دی او دارنګ بیمار نه دی لکه لویه بیماري ده د ګردو بیمار دی ما غوښتل چې زه هغه سره څه خبرې وکړم خو چونکې هلته کې د هغه صحت دومره اجازت هغه له نه ورکړه تر دې چې هغه اخیري اپیسوډ هم ما ریکارډ نه کړی شولو او ما چې هغه ته وکتل نو هغه ډېر کمزوري محسوسوله د پښتو دا ډېر ښه شاعر او ښه نثرنګار زما عمده خواهش و چې د تپوس او پوښتنې سره زه هغه سره خبرې وکړم او ډېرې خبرې وکړم خو زه چې کله لاړم هلته کې نو ما بیا محسوس کړه چې د دې نه زیات د دې 2-3 اپیسوډو نه زیات خبرې هغه سره د هغه صحت سره زیات دی بیا هم به هر حال مونږ یور وایس ټي وي ملګري بهر هغه هلته ځو چېرته کې چې چا د پښتو ژبې لپاره څه کار کوي چا چې د پښتو سره مینه ساتلي کوشش به کوو چې تر خپله وسه هغوی سره لږ ډېر ملاتړ هم وکړو او هغوی له ورشو د هغوی تپوس پوښتنه وکړه د پښتو متل دی چې تپوس پوښتنه وشي نو زړه ښه شي د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به جاري ساتو الله دې د دې ځوان تاند او تپان لیکوال صحت نصیب کړي سره زموږ د ټولو بیمارانو او الله دې وکړي چې دارنګ پښتانه پیدا شي چې د دې لیکوال څه ناڅه اډانه شي څه ناڅه مرسته ورسره وکړي څه ناڅه ځکه واړه واړه بچي دي او ریټایر شوی هم دی د اف سی نوکري به د کوله د سکیورټي نوکري به د کوله نو د ده دومره سلوي حیثیت مالي هم نشته خو دې دې وکړي چې زموږ دا پیغام ځینو پښتنو ته ورسېږي او هغوی دغه دروند ښاغلي او سپېڅلي شاعر او ادیب سره مرسته او ملاتړ وکړي خپل کوربه باچاجي به اجازت ورکوي د دې خواست سره چې یور وایس ټي وي لندن سبسکرایب کوي چې په لندن کې دا پښتانه ناست دي او ستاسو د ژبې خدمت کوي چې د دوی حوصله افزایي وشي د الله په امان